دا مستند د روژې مبارکې میاشتې په وروستۍ لسیزه کې د افغان دفاعي ځواکونو او پاکستاني پوځي رژیم ترمنځ د جګړې پر مهال ثبت شوی دی. کله چې د لمر وړانګې د هېواد پر هسکو غرونو خپرې شي، د وطن د دفاع سنګرونه لا له وړاندې بیدار وي. کومندانو موږ تاسو عملیات لرو. د غرونو پر څوکو، د درو پر تنګو لارو او د دښتو په مهمو مورچلونو کې افغان دفاعي ځواکونه په پوره هوښیارۍ او چمتووالي ولاړ دي. الحمدلله پاکستان چونی ورغیسته ده ولا عثمان امیر صاحب هم دغه ځای ده. ولا د توپونو غږونه، د هاوانونو چاودنې او د ولس هغه اندېښنې چې د جګړې تر سیوري لاندې ژوند کوي، دا ټول د یوه ناارامه حالت انځور وړاندې کوي. د همدې وضعیت د نږدې لیدلو لپاره موږ له کابل څخه خوست ولایت ته سفر پیل کړ، څو له نږدې ووینو چې پر افغان خاوره د پاکستاني پوځي رژیم تیری د عامو خلکو پر ژوند څه اغیز کړی دی. موږ خوست ولایت ته روان یو، چیرته چې د پاکستاني پوځي رژیم له لوري افغانان عام وګړي په نښه کیږي، پر دوی بمبار کیږي او ړانده توپونه او مرمۍ راځي او دوی په شهادت رسوي. د دغه توپونو او بمبارۍ له امله ګڼ شمېر وګړي د فرضي کرښې له غاړې څخه راکډوال شوي دي او نورو سیمو ته یې پناه وړې ده. موږ به همدارنګه پر ډیورن فرضي کرښه د افغان دفاعي ځواکونو د ردالظلم عملیاتو جریان هم تر تاسو در ورسوو. کابل خوست لویه لار، غرونه، درې، اوږدې لارې او هغه خاوره چې د تاریخ په اوږدو کې د ډیرو ازموینو شاهده پاتې شوې ده. د لارې په اوږدو کې د ژوند نښې هم لیدل کیږي. بازارونه پرانیستي دي او خلک خپل ورځني ژوند ته دوام ورکوي. کله چې خوست ښار ته ورسېدو یو بل تصویر مو ولید. سره له دې چې د فرضي کرښې څیرمه سیمو کې د جګړو راپورونه شته، خو د ښار دننه عادي ژوند روان دی. بازارونه له خلکو ډک دي، دوکانونه پرانیستي دي او خلک په خپلو ورځنیو چارو بوخت دي. د ښار اوسیدونکي وایي د هېواد دفاع یوازې د دفاعي ځواکونو دنده نه ده، بلکې د هر افغان ګډ مسؤلیت دی او دوی په دې برخه کې د خپلو دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. کله چې له ښاره د فرضي کرښې پر لور نږدې کیږو تصویر بدلیږي. موږ د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ ته پر لاره یو. علي شیر ولسوالۍ فرضي کرښې ته څیرمه هغه ولسوالۍ ده چې د پاکستاني پوځي رژیم د هاوانونو لګېدو له امله یې اوسیدونکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. ویجاړ شوي کورونه، نړېدلي چتونه، د هاوانونو او توپونو مرمۍ چې د عامو خلکو په کورونو لګېدلي دي، دا د پاکستاني پوځي رژیم د جنایتونو ښکاره او مستندې نښې دي. د پاکستان رژیم له لوري دا شهیدان شوي دي. ماشومانو د نانه د خلک وتلو په حال کې وو چې دوی دا شیان راسر کړل. دغه خلک له هغه نه لاندې راغله، مامانونه لاندې راغله، دوی وتلو حال ته ډېر لڼ وو، ونه وتل، د ځان ونه بس. توپونه له شبکې راسرل، د پاس لکې مې راوسرل، د پورته جوینې وویستل او دې خوا ته یې باندې ښځې شهیدانې کړي دي او کوم ماشومان زخمیان دي او پوره معلومات لا نشته چې نور بینې څومره خوږې سره هیڅ تلیفونونه یې بند دي او یو بر کلي مو معلومات نه کېږي او ښځو مو ولا ښې ماشومانو ګرد مخصوصا هجرت وکړو او خالي موږ د نارینه کورو کې ولاړ وو. ولا که مې سترګې مو وروړي د ګرده شپه لګوي ان ګردۍ شپه چې مخصوصا برید خاص بس دا توپ یې راسیخ کړ، بس دا مو د کای وویشته، د پورې مې دا بر ځایونه یې وویشتل، د میداني توپ او د شابکې راسړل بر د پورته د خورونه یې ویستل، د بره تنګه یې ویستله. نو ډېر بد حالات بېګه تېر سي او دا ظالم چې خوږ سي دا کلی ولي او نه ښځه ګوري نه ماشوم ګوري او غټ سړی خو د شهید سي خبره نه ده، نه پیغور ده، بس زنانه او دا ماشومان بېګه هاي هوی نتار و ولا چا شپې کته منډه چا مخصوصا منډه خولو چې کته کندو کې ناست هیڅ ولا راغلو ټولو د مخلوق پورته او یو اوان دا بر کلي چې ول دا بر کلي چې ولات.
د دې بریدونو له امله یوازې کورونه نه دي ویجاړ شوي بلکې سلګونه کورنۍ اړ شوې چې خپل کلي پرېږدي او خوندي سیمو ته کډه شي. ډیری دا کورنۍ اوس په موقتي سرپناهو، ښوونځیو او یا د خپلو خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. دغه وخت کې چې موږ څملاستلو دا پیښې تېره شروع شولې، خو دا تمامه شپه جنګ و. حتی دا پیښه اندازه په شاوخوا 12 بجو کې وسوله. وروره دا ټول خلک ووتل، دې کې تقریبا 90 کوره شاوخوا اوسېدل. اوس دغه د بارېږي د اړولو ځای نسته، ورور د میلې ځای نسته. یو کور له مابینه تللی سره له کور سامانه چې څه کور کې څه وکړې دا ټولې ختمې سي او مال 200-250 وړو غټ مال دا ختم سه. او بل کور مینونه هغه منې بم لیدلی، هغه منې مال ځای ورسېدلی، مال تاواني سه. او دا نور شاوخوا کورونه ټول ډېر ستونزې سره مخامخ سه، واړه زنانه هغه ټول چیرو میرو وویلو سره، او دا ټول بیخي ستوماني سره مخامخ سه. ګرده شپه بېدیا په ځا ورتېره کړه او نور خلکو ته هم ډېر تکلیف ورسو، مالو کورنیو خلکو ته ډېر تکلیف یې رسولی دی. ته به نور دې کې مو څه ووایي؟ تاسې خپله دا سهای وینئ، دا حالات وینئ. تر څنګ یې خلکو ته درانه مالی زیانونه هم اوښتي دي. کرنیزې ځمکې زیانمنې شوي، د خلکو شتمنۍ له منځه تللي او ګڼ څاروي چې د ډېرو کورنیو د عاید یوازینۍ سرچینه وه د مرمیو او چاودنو له امله له منځه تللي دي. د سړکونو پر غاړه او د کورونو په انګړونو کې د پاکستاني مرمیو لګېدلو له امله د سوځول شویو څارویو لیدل د جګړې هغه دردناک اړخ دی چې د خلکو پر ژوند یې مستقیم اغیز کړی دی. 200-300 مال ضایع سه او انسانان چې دي هغه هم یو شپږ اووه کسان ټپیان سه. د واړه د کورو کلي خلک، عام خلک، او زخمیان سه، کوم زخمي ده کوم شهید سه کورنۍ خلک. خو شاوخوا تقریبا تر 250 نیولې تر 300 پر څاروي له منځه تللي دي. هم دلته هم اکوز هم دلته پورته کلي دي. او 2 کسه معلوم زخمیان لرو، 2 کسه معلوم زخمیان لرو چې یوه زنانه ده یو مردانه ده، دا لرو. او یو هغه کور د غونډۍ په سره کور په بشپړه توګه ړنګ شوی دی، ویستلی. د خوست د لکڼو په سیمه کې یو ښوونځی اوس د جګړې له سیمو د راکډه شویو کورنیو په لنډمهالي استوګنځای بدل شوی دی. په همدې ټولګیو کې چې پخوا به د زده کوونکو د درس ځای و، اوس لسګونه کورنۍ میشتې دي. راځئ د دوی کیسې له نږدې واورو. دا په خوست ولایت کې د لکڼ مرکزي لیسه ده، چیرته چې د فرضي کرښې په امتداد د پاکستاني پوځي رژیم د ړندو بمباریو او توپونو له امله افغان کورنۍ راکډوالې شوي دي او دلته په دې ښوونځي کې میشتې دي. ورځو د دوی د درد، غم او د خپلو عزیزانو د لاسه ورکولو کیسې ترې اورو. اخر کې په کورونو باندې برید پاکستان غوا وکړلو، نو دې وجې نه چې په کورو کې بعضې په لنډرو کې په ذکرخیلو کې څه شهیدون او زخمیون یا لري، دې وجې نه می مجبور شوي چې کار وکړي. پاکستان حکومت دا وکړل چې په کلیو ته مرمۍ ارسیخې کړلی، چې کله کلیو ته مرمۍ رغللې نو ټول خلک په ویره په دهشت کې شول. بس منډې شروع شوې، خو چا نه کور وینه خو هر څه پاتې دي. کورونه به دغه چې په شپه باندې به ته خپل ځون خلاص کړې او ورای مول سخي هر څه پاتې دي، ته به دار خلاص کړې. موږ رغللې لکانو ته، په لکانو کې دلته په لکانو په لیسا کې اوس میشت دي، وړکي جلکۍ کاډې سره دي، نور هم هر څه په کلي کې پاتې دي. بې ځایه شوي کډوال وایي چې د هاوانونو مرمۍ زموږ پر کلیو ولګېدې، کورونه مو وران شول، مجبور شو چې خپل کلي پرېږدو. ماشومان چې باید په زده کړو بوخت وای، اوس په همدې ټولګیو کې د بې ځایه ژوند سختې ورځې تېروي. توپونه همیږي کې نکیز لګېدل او د پرشمې ټیم و چې موږ پرشمه وخوړلو، دلته برید شروع شو. بس چیغ ما چیغ و، څیږدولې تلل وړه وړکي جلکۍ ولګېدلې، چا نه شمشي وویشتې، چا نه ګیټینه وویشتل. تېره شپه وه نیم څیږبدولې تلل هېڅ پاتې نه لګېده. خالي مو ساري نه خلاص کړل، بشتارې مار خلاصې کړلې، بس کیرین هر چې ورپوتې وي مولینه.
موږ ژوند یې ډېر تباه کړو خو د رژیم برکه وه دی به په موږ بریدونه وکړل اول یې دی پوستې خپله سره ویشتلی بیا چې لږ د وخت ټیم کې شو بیا یې په کلي برید وکړو موږ عید کې ډېرې خوشحالۍ ژوند تیاري وې خو بس دی دلسه موږ داسې تباه ژوند تېر کړلو پرو یې خوستلي که نه موږ امتحانې واخو مکتب کې مو امتحان ورکولو دی موږ پسې روخوستلي دي دې ستر دغې وزبول ته ورسولي اول سر کې چې وا چې رژیم وتښولې خپلې دی به پاکستان به افغانستان پسې ویشتلی افغانستان به پاکستان پسې ویشتلی چې د نو وخت ټیم شو اووم حال کې ته یې اونینه توپینه به تصدیق کړل دې ته یې شړل سیګي جلکۍ پکې وویشتلې چا نه شمشي وویشتلې چا نه ګیټینه وویشتلې چا نه کورینه وویشتل چا نه مولینه وویشتل دا برید وشو شوال منډې تړلې وې خلک چوغه و چې منډې وایي غراب غریب وایي وبل دره تور ګاډ پته نه لګېدله څوک چیر غواړي څوک چیر خلي خو دومره وي چې خلي سر نه خلاصوي څوک پولیاله کو چا موټر وي چا نه وي منډې تړلې وې زیاتې منډې تړلې وې او غراب غریب و چې چا موټر وي یا خلوص شول چا موټر نه وي یا پوتې وي خو 12 بجې پر بس دا تور ګاډ و داڼو دین و نو دا منډه سړی های هي و کړه کړینج و دا پته نه لګېده چې دا خپل بړی قیمت چې دا لوړ چې دا څنګه سیستم کې تو شو یو شي پته نه لګېده چې شپې څه پته به ولګي که ورځې څه پته خو ولګي دا خپل ځای پر ځای دی خو تور ګارد و سراک ته و های هي دی زه خپله بل ځای کوم نو دا بنا دا یووالي مه کیسه وه توغندي یوشه بشه دا پاکستان طرف نه راغلل پامو کورمن دی پامو کورمن دا لنډرو کې به چاټ پر مزدګار بتلل که نه دا کورو کې به لګېدلی و دوه زخمیون شول یوه جلکۍ ورته نه کړو داسې جلکۍ مړه شوه بروباره او دا د لکاڼو کوم دی دغه سره د خدای شو وکړو موږ ته یې ډېر عزت وکړو خو دغه شخصي زوی دی حکومتي زوی دی په دا کې موږ ته کمرې خالي کړي دي دوی موږ ته ډېر لکه خوروکا چې کومه 2 روکوي چې کوم یې دی واسی دی موږ ته هر شی رسوي خو هسې موږ تکلیفونه خو زیات دي د کور سمدینه هېڅ شی نشته سره دی لته دو چار شی چې کوم دي پوتې دي په کورونه پیړنګ دي کوټې پې نوستې دي دې له موږ سره هېڅ شی کومه چې دی قرباني وه دا یې موږ سره وکړه مو په کلي کښې شخصي د مو په کور کې اونینه لګېدلي دي ټیپې لګېدلي دي شمسیې مې ختم دي کور مې ختم دی کمرې مې سوي دي د مو سره ګاونډیون چې دي دغه کورونه مو په سترګه لیدلي دي چې یورینه پې بال دي کوټې وسوې د غټ غټ ګیټینه چېرته لګېدلي دي مو خو مخ لګېدلي دي په یوه کور کښې مو د خوري کور دی بیټک یې دی څوک اجراوې ته وایي دا ختم د غاړ ګیټ یې ختم دی د مشونو کوټه ختم دی د کور کوټه ختم دی په څانګ کې د کون دی سره دا مکمل ختم شوی دی او دغه سره پوست مخته چې ولوېږه کورینه دي یورینه یې خوستې دي مکمل هر شی ختم شوي دي نو خو نوره خو شار دی کلی دی تی پر څه پکې لګېږه اوان در څه پکې لګېږه د شپې په مخه په توره شپه مو د خلکو ووتلي چا چپل پوتې وي د چا کپړې پوتې وي جمعې پوتې وي خو په تشه په یک تنها مو د څوک خپل په کورینه کې ماشومون د چا نه پوتې وي او شهیدون چې کوم دي بالکل 2 کسان شهیدون شوي دي زخمیون دي یوه زنانه چې 2 شهیده شوي دي له بېځایه شوو کورنیو سره تر مرکو وروسته زموږ سفر د خوست ولایت ګوربز ولسوالۍ ته رسیږي هغه سیمه چې د فرضي کرښې له نږدې نقطو څخه ده او د جګړې اغیزې پکې له نږدې احساسیږي ځایي اوسیدونکي وایي چې پاکستاني پوځي رژیم له افغان دفاعي ځواکونو سره د فرضي کرښې په اوږدو کې د مخامخ جګړې توان نه لري نو ځکه په افغان خاوره کې د عامو بېګناه خلکو کورونه په نښه کوي ګوربز ولسوالۍ ته څیرمه فرضي کرښې ته تر ټولو په نږدې نقطه کې وو چیرته چې د افغان دفاعي ځواکونو او پاکستاني پوځي رژیم د ملیشو ترمنځ یوه سخته جګړه تېره شوې ده ویل کېږي په دغه جګړه کې افغان دفاعي ځواکونو د دښمن ډېرې پوستې نړولي او له منځه یې وړي دي دوی چې دوی مخامخ د مثال په طور د میږ الحمدلله میږ مجاهدینو سره کیم توان طاقت نه لري چې دوی مخامخ جنګ ورسره وکړي نو کوشش کوي چې دوی مثال په طور ملکي خلک ته تکلیف ورسوي ملکي خلک د مرد خلک په منځ کې اختلاف پیدا کوي فکر دی دغه وجه نه ملکي ارزه کې ملکي ولې نو دوی څه چې کوم سرحدات کې کوم خلک جنگ سره دی چې مجاهدین دي یغه دفاع نشي کړای یغه زو نشله مخامخ جنگ کې بس ملکي ته تیپر شړی دا بریخل ته تیپر وشړل او دا قسم سربل که هم تیپر شړی او دا قسم پوس په ننګرهار ولایت کې دا مثال په دنر ولایت کې بل پکتیکا کې نو په ټول ځکه دوی چې دی دا کونړ کې
چې دوی ملکي وطن ولي او کوم د میږ ځواکونه چې د دفاع وزارت کوم ځواکونه چې په سرحدات نه پرته دي مخ دوی هیڅ کله د دفاع نشي کړی د خدای په فضل کرم سره خو بس نه دوی نه دغه کوي چې هر څه ته ملکي وطن نه زره کاډه به زیاتې مثال په توګه په داسې ولایت کې او وطن نه زره کاډه چې د دوی نه په تقریب د رمضان کې خپله خونه پرې ایښې دي خپله خونه نه وتلې دي مثال په توګه خپل وطن دفاع خاک تو په کور د چې خپل وطن دفاع وکړي ځکه چې اخر چې سړی مجبور شي په کیر کې د څوک نه پرېږدي نو مجبور یې ځون دفاع خامخا کې نه دا خبره ده چې جنگ پیدا نه لري نه یې ته پیدا لري نه دې ته پیدا لري خو خبره دا شاید بیا چې میش اسلامي امارت خو چې دا خو مجبور دی چې ځون دفاع وکړي وجنګېږي دلته مرمۍ رسي دا خوړنده مرمۍ دي توپ مرمۍ دي دا خو په دپ نه ویشتی کېږي چا په کور ولګېده دلته یوه زنانه زخمي شوې وه څه د هغو ملینه نه دي دغه یې هغه کړې وي مانځه وړې وي داسې یو نیم کیر زیان شوی وي داسې بلې شپې مکمل خال کې غانه ووځي کیرینه ووځي کیرینه پرېږدي دغسې ډاک کیرینه پرېږدي خال ډېر په تکلیف کې ظلمونه خو یې ډېر اجساب کړي دي دا برخه هلکان یې شهیدان کړه دا وطنونه یې وویسته کورونه یې ړنګ کړه بله یې جومات شهید کړه وروره وطن خو موږ د شپې غوږونه دا یې نیولي چې خدای اوس په بم درته راځي که وبلوېږي اوس په د عوام ګولۍ راځي درته وبلېږي دا یوه شپه مرګ ده فایښه که نه موږ به لا شي مړ کېږو له اوبو به مړ کېږو له ټوپکه به مړ کېږو له جازه به مړ کېږو له څه شي به مړ کېږو دوی وایي که څه هم له جګړې ستړي دي او هیڅوک یې خوښونکي نه دي خو د افغانستان پر خاوره هر ډول تیری باید بې ځوابه پاتې نه شي د همدې باور تر سیوري لاندې د افغان دفاعي ځواکونو له لوري د پوځي رژیم پر وړاندې غاښ ماتونکی ځواب او د رد الظلم عملیات هغه څه دي چې د خلکو باور یې بیرته ژوندی ساتلی او د ډاډ احساس یې پیاوړی کړی دی له خوست وروسته ننګرهار ولایت هم په وروستیو کې د ورته پیښو شاهد پاتې شوی دی په ځینو سیمو کې د مرمیو نښې لا هم لیدل کیږي د خلکو په وینا د پاکستانی پوځي رژیم مشتل کېدونکې د هاوانونو او توپونو مرمۍ د دوی کورونو ته زیان رسولی او ځینې کورنۍ اړ شوې چې خپل استوګنځي پرېږدي د سیمې اوسیدونکي وایي د جګړې اغیزې یوازې د شیبو لپاره نه وي بلکې اوږدمهاله ستونزې رامنځته کوي چې د خلکو پر ژوند ژور سیوری غوړوي پر ولس د پاکستانی پوځي رژیم د وحشتونو تر سات وروسته زموږ کمره د فرضي کرښې په اوږدو کې د افغان دفاعي ځواکونو پر مورچلو تم کیږي د فرضي کرښې په اوږدو کې هغه سنګرونه چې د غرونو پر اوږو لکه د فولادو دیوالونه ولاړ دي لا هم د بیدارۍ کیسې کوي دلته د افغان دفاعي ځواکونو حضور یوازې یو نظامی حضور نه دی بلکې د یو ملت د ارادې عزم او نه ماتېدونکي باور ژوندی انځور دی هر سنګر یو داستان لري د شپې یخني د ورځې تودوخې او د هرې شیبې د احتمالي ګواښونو ترڅنګ دا ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره لکه ژوندي سپرونه ولاړ دي د دوی سترګې د دښمن هر حرکت څاري او د دوی ګوتې پر ماشې یوازې د اړتیا په وخت کې خوځېږي خو کله چې دا اړتیا رامنځته شي ځواب یې چټک دقیق او غاښ ماتونکی وي د دښمن هر تیری دلته بې ځوابه نه پاتې کیږي په همدې سنګرونو کې سرتیري یوازې د وسلو پر مټ نه بلکې د ولس په مینه او باور جګړه کوي دوی پوهیږي چې تر شا یو ملت ولاړ دی یو داسې ملت چې که څه هم د جګړو ستړیا یې پر اوږو ده خو لا هم د هر یرغلګر د تیري پر وړاندې د مبارزې روحیه پکې ژوندی ده همدا سنګرونه دي چې د شپې تیاره په رڼا بدلوي او همدا بیدار ځواکونه دي چې د دې خاورې پر سر د ازادۍ اسمان روښانه ساتي افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له ډیرو ازموینو تیر شوی دی
خو د دې خاورې یوه ځانګړنه هیڅکله بدله شوې نه ده، هغه دا چې دا خاوره به تل ازاده وي او د نړۍ د هیڅ قدرت پر وړاندې نه تسخیرېږي، بلکې تل یې دا ثابته کړې چې متجاوزین یې په ډېرې مېړانې سره په ګونډو کړي دي. افغان دفاعي ځواکونه ډېر غښتلي ولاړ دي او د یو آزاد ولس د هیلو ښکارندویي کوي. دا خاوره لا هم د بریو کیسې لري. تل دې وي خپلواک افغانستان او زړور اتل دفاعي ځواکونه.